د ملي وحدت او قومي وحدت کې دغه فرق دی چې په ملت کې ډېر ګڼ قومونه دي چې هغې کې پښتانه هم دي په افغان ملت کې خو تقسیم شوی یوازې پښتون دی د دې ملت نور قومونه نه دي تقسیم شوي اوس چې ته دا تقسیم بحال کې نو خو قومي وحدت به وایي ځکه چې یو قوم تقسیم شوی دی افغان ملت چې کوم دی نو هغه نه دی تقسیم شوی که ته د ملي وحدت خبر راکړې نو نور قومونه خو په خپل ځای دي هغه په دې وحدت کې دي خو د افغانانو د پښتنو خو څلورمه حصه په هغه کې پاتې ده نو دا ملت چې کوم دی دا نیمګړی دی دا کنډو دی نو دا موږ ځکه قومي وحدت خبره وایو چې ملت په خپل ځای دی خو په دغه افغان ملت کې نن د پښتنو د افغانانو څلورمه حصه شامله ده درې حصې دې بهر شوي دي اوس چې ته افغانان چې کوم دی هغه دې ملت ته راولې نو اول به د هغې قوم چې کوم تقسیم کړی شوی دی هغه وحدت به بحال کړي نو بیا به چې کوم دی نو هغې جمع لځي نو په دې وجه باندې چې کوم دی چې د خلکو ذهن ته کښېني موږ دا وایو چې پښتانه ما به یو مرکه کې چې کوم دی قاضي حسین احمد ته وایي چې ته د اسلامي امه خبر کړې یو مسلمان هم د اسلامي امه خلاف نه دی چې مسلمان دی هغه به څنګه د اسلامي امه خبر کړي خو ته اسلامي امت چې کوم دی په کوم شکل کې ورځي مصری خود مصری په شکل کې ورځي شامي د شامي په شکل کې ورځي سعودي د سعودي په شکل کې ورځي اردني د اردني په شکل کې ورځي ترکیه د ترکی په شکل کې ورځي نو ته اول خپل یو وجود قائم کا نو چې قائم شو بیا به خود ته چې کوم دی اسلامي امت دی نو دلته کې موږ دا خبرونه چې کوم دي نو هغې ته دا وایو چې یو افغان ملت کې چې کوم یو بنیادي اکثریت قوم هغه تقسیم شوی دی اوس باید چې د دې وحدت راشي نو افغان ملت به یعنې قوي ځکه چې دا د افغان ملت حصه ده نو په دې وجه باندې موږ ملي وحدت په ځای باندې قومي وحدت خبره خان لالا د اوسني افغانستان د هرات والي استاد عطا د افغانستان د جنگ نه پای ته رسېدنه علت د ډیورنډ د کرښې د نه پېژندلو سره وتړل تاسو په کوم خپل بیان ما د ستوري په تلین کې او په هغې کې ما د دې ذکر کړی دی او چې کله د هغه بیان د پاکستان په اخباراتو کې چاپ شو راغی نو ما په دویمه ورځ اخباراتو ته بیان ورکړ چې زه عطا محمد نور صاحب ته دا خبره کوم چې که پښتانه خپل قومي وحدت حاصل کړي نو عطا محمد نور صاحب ستا وزن به د دې شتنه که یو فصل نه نو یو پلس به خامخا زیاتېږي نو ته چې د ډیورنډ کرښه مستقله سرحد ګرځې نو هغې مطلب دا دی چې پښتانه مستقل طور تقسیم پاتې شي نو که پښتانه مستقل طور تقسیم پاتې شي نو یوازې ستا د دې رول چې په افغان ملت کې تا سره چې کوم دی دا قوم و یوازې به د هغې تاوان ونه شي ستا هم تاوان دی نو ستا فرض جوړېږي چې ته راپاسې او دغه د غاصب د لاس کرښې چې کوم دی هغه د منځه وځي او دا قوم چې پښتون چې ستا سره په دې افغان ملت کې و دا سره خپل وجود بیا ومومي نو یوازې د ده کنډو په سر ته نه رسېږي یوازې د ده وزن به نه زیاتېږي د دې سره به ستا وزن هم د دې نه یو فصل زیاتېږي که یو فصل نه وي یو پلس به خامخا زیاتېږي نو په دې وجه باندې چې کوم دی یعنې دا چې ستا کوم ذهن دی نو دا صحیح نه دی او بله دا ده چې ته په دې منطقه کې زه مې دا یقین دی دا مې عقیده ده چې تر څو پورې پښتنو قومي خپل وحدت حاصل کړی نه وي په دې منطقه کې امن نشي راتلی او چې امن نه وي ټولو ته به تاوان وي خان لالا که تاسو د پښتنو قومي وحدت غواړئ نو په افغانستان کې به داسې په اوسني افغانستان کې به داسې خلک ووایي چې که هلته نور قومونه وي هغوی به هم بیا خپل ځان له والی وغواړي یا به هغوی هم دا وغواړي چې د خپلو همغه قوم سره تړلو ګاونډیو هېوادو کې یو ځای شي په دې هغه باندې تاسو څه نظر لرئ دا خبره چې کوم ده زموږ په ډېر مخکې ډېر کلونه کېږي
چې زموږ افغانان وروڼه یعنی موږ ټول افغانان یو خو دې تقسیم یو دا دغه موږ جوړ کړی دی چې موږ د ډیورنډ د کرښې نه بره پښتنو وروڼو ته افغانان وایو د لاندې چې کوم دی هغه ته پښتانه وایو او هغې هم چې لاندې افغان ذکر شي نو هغه د ډیورنډ د کرښې نه بره خیال کوي چې هغه پښتانه دي چې پښتون ذکر شي نو هغه د ډیورنډ د کرښې نه لاندې افغانانو ګڼي نو هغه زمونږ افغانان وروڼه چې کوم دی د هغې غونډه وه رسول امین ما ته ټلیفون وکړو زه هغه وخت کې په اسلام آباد کې د پارلمان غړی وم ما ورته وویل زه به درشم موږ یو وروڼه یو په ځای دی چې تاسو دونه ګڼ راځئ زه رالم او هغې شړونکی چې کوم دی موږ چې د کور نه بار شي موږ هغې ته شړونکی وایو شړلی شوی نو زما مشر ورور هغه به وایي چې که د شړونکي نه غواړي خبر وی هغه مولوي نه کوله ځکه چې د ده څه حقوق نه وي نو د ده ته ټولې لارې بند دي نو فریاد کوي نور خو څه دغه نه منازو او هغه دی خپل فریاد کوو نو اخر کې ورته ما وویې چې تر څو پورې قومي وحدت پښتنو خپل نه موندی نو تر هغې پورې چې کوم دی نو دا کشالې دا مصیبتونه دا ستړې دا کنډونه سرته نه رسي که یو ورځي لس به دوه راشي نو هغې کې جنرال کټه واضح خدای دې وبخي چې بیا وروسته چا شهید کو په پېښور کې هغه ما ته وویې چې خان دا خبره تاسو کولی شئ موږ یې نه شو کولی ما ورته ویل جنرال صاحب ته ولې نه شي کولی وایي چې که موږ دا خبره وکړو نو ازبک به د ازبکو سره د یو کېدو خبره وکړي ترکمن به د ترکمنستان سره د یو کېدو خبره وکړي تاجک به د تاجکستان سره د یو کېدو خبره وکړي او دغه شان به افغانستان تجزیه شي نو ما ورته وویل چې جنرال صاحب کوم افغانستان به تجزیه شي چې هغه احمدشاه بابا د قوم په مرسته جوړ کړی و هغه افغانستان که د انګرېز جوړ کړی دی دا افغانستان نو ما وویل چې احمدشاه بابا د قوم په مرسته جوړ کړی و هغه خو په 1893 کې انګرېزانو تجزیه کړی دی او ما ورته وویل جنرال صاحب تا منلی دی خو په هغې خو کم از کم زما ذهن دغه کوو چې تا ته اندروني طور دونه خودمختاري وه چې ته پکې جنرال کېدی شوې نو تا خپله جنرالي زما سره نه شریکوله اوس ما ورته وویل چې جنرال صاحب حالت بدل دی اوس ته به یې کوړی شړونکی زه به خپل کوړم تا ته که د شاتو د مچو د ډالرو پورې چې کوم دی نو راځي خو پردی دي ستا بچی په پردي چت کې ناست دی زما بچی چې کوم د خاورې چت دی خو په خپل چت کې ناست دی نو زه نن خپله شتمني ستا د نېستۍ سره شریکوم ته دې ته نه تیار او چې دا نه تیار نو دا قوم به کله یعنې قام کېږي وحدت به کله راځي خو ما وایي زه تا ته دا تپوس کوم چې ته وایې چې ترکمن به د ترکمنستان سره د یو کېدو خبره وکړي تاجک به د تاجکستان سره د یو کېدو خبره وکړي ازبک به د ازبکستان سره د یو کېدو خبره وکړي نو ما وایي زه تپوس کوم چې که دا خاوره چې په کوم باندې په افغانستان کې ازبک زموږ وروڼه افغانان اوسي په کومه خاوره چې زموږ تاجک افغانان وروڼه اوسي په افغانستان کې په کومه خاوره چې ترکمن افغانان زموږ وروڼه اوسي که دا افغانانو د ترکمنستان د ازبکستان د تاجکستان نه راشو کولی نو بیا خو د هغې حق دی ته به یې منې زه یې منم د هغې حق دی چې هغه خپله خاوره واپس ویسي خو که دا زموږ دغه وروڼه راغلي او دلته کې افغانستان افغانانو هغې له پناه ورکړي نو بیا دا یو حق خو لازمن دی چې په افغانستان کې بل افغان ته کوم حقوق حاصل هغه به دې ته هم حاصل که زیات دی نو کوم خوشحاله پیدا کېږي خو دا هغه خو نه راځي چې د افغانستان خاوره والي او تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان یې ویسي دا خو د افغانستان خاوره ده ډېر راغلي دي یعنې موږ سره دلته کې تېره شوي دي نو دا ما ورته وویل دا ستا فرض دی چې دغه خپل وروڼه چې کوم دی هغه ته دا وښیې دا حقیقت ورته وښیې چې دا ستاسو د مفاداتو خلاف نه دی بلکې ستاسو د مفاداتو په حق کې دا پرېوځي او دا نه چې تاسو زموږ مخنیوی وکړئ
ستاسو فرض راځي چې زموږ نه زیات چې ملا وتړي او موږ سره په دې کې کومک وکړي